اعظمي صاحب دا د بي بي سي 10 کاله پوره سو تاسو د بي بي سي اغیز په افغانستان کې دننه او په شاوخوا هیوادونو باندې څنګه ارزوي؟ بي بي سي خو تر دې مخکې د فارسي خبرونه درلوده په افغانستان کې د بي بي سي فارسي ځینې اوریدونکي وو، یعنی خلک یو څه په خبر وو، په ځانګړې توګه په ښارونو کې یا خلک چې په فارسي پوهېده هغو به کله ناکله د بي بي سي فارسي خبرونې اورېدې. خو د شوروي یرغل راوروسته چې کله پښتو شروع سوه په اګست کې د 1980 کال د اګست په میاشت کې، نو یو دم خلک ورسره بلد سو او شهرت یې پیدا کړي. یو خو جنګي حالت و، خلک یو د بل سلیرې وه، پاشلي وه، کورنۍ یو د بل په حال نه وې خبرې، د هیواد په حال خلکو ځان خبرول غوښتي، د نړۍ په حال یې ځان غوښتل چې خبر کړي. نو یو اړتیا وه چې یو څوک دوی خبر کړي. که څه هم هلته ځینې راډیوګانې وې، د کابل د رژیم راډیو وه، یا ځینو جهادي تنظیمونو ځان ته وړې وړې راډیوګانې یا مطبوعاتي فعالیتونه درلوده، خو هغه کافي نه وه. یو خو دا وه چې یو طرفه وه، او بل دا وه چې دوی ته یې هغه بشپړ انځور نه سوی ورکولی. نو بي بي سي دغه تشه یا دا خلا ډېر ژر ډکه کړه، له دې کبله یې شهرت زیات سو او اورېدونکي یې پیدا کړه. نورې راډیوګانې هم موجودې وې، تاسو بي بي سي له هغې سره څنګه مقایسه کوئ؟ هغه وخت کې خو دا نور راډیوګان د بي بي سي سره مقایسه کېدای ځکه نسي، ځکه د بي بي سي اورېدونکي ډېر زیات وه. یو سروې هغه وخت سوی وه په 1980 کلونو کې، په 1980 کلونو کې چې هغه افغانان چې پېښور ته راغلي وه یا کوټ ته راغلي وه، په کیمپونو کې اوسېده، په ښارونو کې اوسېده، په هغو کې په سلو کې 82 نارینه وو بي بي سي اورېده، په سلو کې 82 نارینه وو. نو د دې سره د بي بي سي د شهرت اندازه لګېدای سي. خو د امریکا غږ خپرونې تر بي بي سي نږدې یو کال وروسته پیل سوې. نو یو خو یو څه ځنډ پکښې و، بي بي سي مخکې اورېدونکي نیولي وه، او بل خلکو بي بي سي ته زیات اعتبار وکړي تر نور راډیوګانو. که څه هم د چین راډیو په هغه وخت کې، د مسکو راډیو، خپله د کابل د حکومت راډیو، د پاکستان راډیو، د ایران راډیو، د آلمان غږ راډیو. نو دا ټوله راډیوګانو فوکس یا تمرکز پر افغانستان و، پر دغه لانجه و، ځکه ډېره مهمه جګړه وه، د ټولې نړۍ دپاره یې ډېر اهمیت درلودی. دلته دوه لوی زبرځواکونه یا سوپر پاورز چې به ورته ویل یو د بل سره ښکېل وه. نو د دې جنګ نتیجه که اخواته وای یا دې خواته وای د ټولو لپاره مهم و، د ټولې نړۍ لپاره. نو ځکه بیلو هیوادونو یا بیلو حکومتونو یا بیلو قطبونو کوښښ کوي چې په سیمه کې ځان ښکېل وساتي، یا د راډیو د لارې، یا د مجاهدینو سره د ملاتړ د لارې، یا د کابل د حکومت سره د ملاتړ د لارې. نو له دې کبله د هوا پر څپو باندې هم یو جنګ شروع و. خو د هوا د څپو په دې جنګ کې بي بي سي اوله وه، ځکه خلکو اعتبار ورباندې کوي. ډېرې بېلګې سته چې د بي بي سي د شهرت اندازه ورسره لګول کېدای سي. هغه وخت د بېلګې په توګه یوه سړي هغه وخت بي بي سي ته خط ولیکي. مسلمانان خو موږ تاسو ټوله خبر یو چې 5 وخته لمونځ فرض دی، خو دغه سړي ویله چې موږ اوس یو شپږم لمونځ هم ور زیات کړی دی چې شوروي اتحاد یرغل کړی دی پر افغانستان. تر هغه وروسته موږ یو بل ضروري کار هم ځان ته پیدا کړی دی لکه فرض داسې ګڼو، او هغه چیز دی هغه د بي بي سي اورېدل دي. ستا خبره غوڅه نه کوم، د ستا د خبرې په تایید باندې په جومات کې معمولا د اوسم روژه ده، او هغه وخت هم کله چې روژه وه نو خلک به تراویح او ختم ته ورتلل، لیکن بي بي سي به په خپل وخت نه سو اورېدلی. موږ ته داسې لیکونه هم راغلي چې خلکو په جومات کې دننه راډیو به ریکارډوله، دا زموږ پروګرامونه به ریکارډول، او بیا به یې لمونځ خلاص کړه هغه ته به یې غوږ نو دا د شهرت اندازه لګول کېدای سي. او بله بېلګه کېدای سي اورېدونکو دپاره جالب وي چې ځینو خلکو پر خپلو لوڼو د بي بي سي نوم کښېښودی، ځکه بي بي سي دوی ته یعنې د ښځې معنا درلوده یا د ښځې مفهوم یې درلودی. نو له دې کبله چې ډېره یې اورېده، ډېره یې خوښه وه بي بي سي راډیو، نو پر خپلو لوڼو یې د بي بي سي نوم کښېښودی. بله، بل بي بي سي یوازې د خبرونو په ډګر کې محدوده پاتې نه سوه، بلکې بي بي سي خلکو ته، البته زموږ آډینس ټارګټ ایریا ته، هغو ته تعلیمي پروګرامونه هم وړاندې کړل، ساینسي پروګرامونه هم ورته وړاندې کړل. د دې دوه اهمیته وه. یو خو دا و چې هلته جنګي حالت و، خلک په ډېر بد حالت کې وه، بې کوره سوي وه، وږي وه، روغتیایي اسانتیاوې نه درلودې، د لیک لوست اسانتیاوې نه درلودې. نو بي بي سي دغه نیمګړتیا تر یو حده ورپوره کړه د خلکو، چې روغه څټه په نامه پروګرامونه وه، یو لړۍ وه، د میرمن په نامه ونیز پروګرام و، دغسې نور تعلیمي او تفریحي پروګرامونه وه چې خلکو سره یې مرسته کوله چې هغه
هغو ته د ژوند د ښه ژوند لارې چارې وښیي، په ځینو شیانو باندې پوه کړي، یا ځینې نوي خطرونه پیدا شول لکه ځینې ناروغۍ پیدا شوې یا زیاتې شوې، د واکسینولو لارې چارې وښودلې، یا د ماینس د ځان د ژغورلو دا نوي خطرونه چې هلته پیدا شوه، بي بي سي دا لارې وښودلې. نو د دې یوه ګټه خو دا شوه چې خلک خبر شوه، او بله ګټه یې د بي بي سي دپاره دا شوه چې بي بي سي مخکې خو یوازې د یو خبري راډیو په توګه خلکو پیژندله، او ځینو خلکو د بي بي سي پر ضد تبلیغات هم کوله، ځینو خلکو نیوکې کولې نه چې دا یو تبلیغاتي راډیو ده. خو بي بي سي چې کله دا نور شیان ورسره شروع کړه، تعلیمي تفریحي پروګرامونه، ښوونیز او روزنیز خپرونې، نو د بي بي سي سره یې مرسته دا وکړه چې خلکو باور لا زیات شو چې دا خو لا زموږ په ګټه ده د بي بي سي اورېدنه، ځکه زموږ د دې څه زده کړه کولی شو، دا موږ ته ډېر څه راکوي، نه یوازې خبر راکوي بلکې پوهوي مو هم. خو له دې ټولو سره چې موږ وایو چې بي بي سي دا دومره مهمه وه چې خلکو ورته په جومات کې غوږ نیوه او هر سړي خپل فرض ګاڼه چې باید ورته غوږ ونیسي. د وخت حکومت یعنې د افغان حکومت چې یو چپي حکومت و، هغه ورته د یوې امپریالیستي راډیو په سترګه کتله. د هغو دغه ادعا ته څومره پر ځای ګڼې؟ یعنې هغه خو داسې خوا کې و، هغه حکومت چې مقابل طرف ته یې د امریکا په مشرۍ کې بلاک و، دغه هیوادونه ولاړ چې په هغه کې برطانیه هم و، یعنې دا هیوادونه ټوله د یو ائتلاف غړي وه چې د شوروي اتحاد خلاف وه، برطانیه، امریکا، جرمني، فرانسه، ټوله لویدیځ هیوادونه. نو د کابل رژیم څرنګه چې موږ ویل د شوروي اتحاد یو ملاتړ لرونکی رژیم و، هغه په هغه بل طرف کې و چې دوی سره جنګېدل، د مجاهدینو سره د لویدیځ هیوادونو همکاري ورسره وه، مرسته ورسره وه، د کابل د رژیم سره د شوروي اتحاد مرسته او همکاري ورسره وه. نو طبیعي وه چې دوی دغه راډیو ته د مخالف راډیو په سترګه کتل، او دا خپلو ګټو خلاف یې ګڼله، پروپاګنډا یې بلله بیخي چې دا یو پروپاګند دپاره پرانیستل شوې راډیو ده. خو ځینو خلکو هم پر بي بي سي کله ناکله نیوکه کوله، ځینې طنزیه شعرونه هم شته چې خلکو د بي بي سي په اړه لیکلي دي، یا ما یو وخت یو شعر پیدا کړي چې یو شاعر لیکلی په پښتو کې، دا د زما سره وسته، دا وایي چې مې کله اورېدلې بي بي سي ده، چې مې کله اورېدلې بي بي سي ده، که اردو ده، که پښتو ده، که فارسي ده، په ترخه ژبه کوي خوږې خبرې، زما په خیال چې داسې ژبه سیاسي ده. او بیا وایي چې د خبرو په پالش کې د ماهره، د خبرو په پالش کې د ماهره، ځکه دې لره حاصله برلاسي ده. نو ځینې دا شعرونه مو چې اورېدونکو چې خپل څه برداشت درلودی، د هغه سره سم به د بي بي سي په اړه یو شی لیکل یا به خپل نظر جوړوي، او د دغه اوږده شعر د وروستی شعر یا مقطع ده، شاید بل چا تر ما ښه وي پیژندلې، شاید بل چا تر ما ښه وي پیژندلې، ما ریشه خو کړې هسې بررسي ده. ریشه د شاعر نوم دی عبدالهادي ریشه، وایي ما ریشه خو کړې هسې بررسي ده. نو زیاتره خلکو خپله بررسي هم کوله چې بي بي سي څه ډول ده، زیاترو لکه مخکې چې موږ وویل ښه بلله، ځینو نیوکې هم پر کولې. تاسو له ډېرې اوږدې مودې راپدې خو، البته زه هم له ډېرې اوږدې مودې راپدې خو هلته بي بي سي کې کار کوم او اورېدله مې، تاسو هم له کوچنیوالي دا راډیو اورېدله. هر راډیو کې مثبت اړخ لري، هر شی کې مثبت اړخ لري، منفي به هم لري. آیا کوم نیمګړتیا، کومه کمزوري هم زموږ په دغه سیستم کې موجوده وه؟ په کوچنیوالي چې کله ما بي بي سي اورېده، چې بي بي سي ته نه وم راغلی، نو زما پلار به اورېده، زه دغسې ورسره بلد شوم د بي بي سي سره، هره ورځ، هر ماښام، هر سهار به اورېده، نو موږ به هم اورېده د راډیو د لارې. خو هغه وخت زما دپاره یو عجوبه وه بي بي سي، ځکه کوچنیوالي کې سړی نه پوهېږي چې دا خپرونه څنګه جوړېږي، پروګرام څنګه کېږي، مرکه څنګه کېږي. خو زه چې اوس فکر کوم، یا بیا چې بي بي سي ته راغلم، ځینې شیان رامعلوم سوه، زه فکر کوم چې هغه وخت چې بي بي سي څنګه خپرونې جوړولې، اوس یې معیار پر ښه دی د ځینو خپرونو. هغه په دې چې د بي بي سي همکارانو تګ راتګ نه سوی کولی په هغه وخت کې، په افغانستان کې جنګي حالات و، نو دا ګرانه وه چې ځینې خبرې کېدای ځینې ادعاوې وې چې نشرېدې، خو کره کېدنه یې ګرانه وه. لکه اوس چې مثال ځینې سیمې دي په افغانستان کې سړی نشي ورتللی، ډېر شیان پیښېږي، موږ سم نه خبرېږو یا سم حال نه را رسېږي. نو هغه وخت هم داسې حالت و. زه فکر کوم چې دغه یو څه کمزوري ورته وایي یا نیمګړتیا ورته وایي چې هغه وخت و، ځکه امکان نه و د سفر،
چې سړی ولاړ سي د هر ځای کې په هر کلي کې په هر ښار کې د خلکو سره خبرې وکړي. زه به بېلګه درکړم چې BBC افغانستان د پاکستان د لارې خبري پوښښ کوي د افغانستان د پیښو او په پاکستان کې هم ډېر همکاران نه و د BBC هغه وخت. یعنی اوس چې موږ څومره همکاران لرو د دې په 15مه حصه هم نه وه. په اسلام آباد کې به یو خبریال و، هغه به هم پاکستان او هم د افغانستان پیښې رانغښتلې او هغه به هم د انګریزي ژبې خبریال و. زموږ پښتو څانګې خو یو دوه نفره درلوده چې هغه به زیاتره وخت په پېښور کې یا په کوټه کې د راغلو خلکو سره یا مجاهدینو سره یا د قومندانانو سره یا د هغو د ملګرو سره مرکې کولې، هغه به یې رالیږلې او زیاتره به د کیسټ د لارې رالیږلې. پر دې به ډېر وخت هم تېرېدی. نو یوه کمزوري هغه وخت دا هم وه چې پر وخت باندې هم ځینې پیښې نه را رسېدې. بل موږ ټلیفوني ارتباطات دوره په افغانستان کې ټلیفون خو نه بیخي هغه وخت زیاتره افغانستان کې ټلیفون یوازې په څو ښارونو کې و او د BBC سره چې به موږ تماس نیو اوس خو عادي ISDN ټلیفونونه دي، سټوډیوګانې دي. هغه وخت به دوی پر کیسټ باندې مرکه وکړه، بیا به د پوسټ د لارې لندن ته رالیږي. بیا چې به لندن ته راورسېدي بیا به دلته ایډیټ کېدی، اورېدل کېدی به، جوړېدی به، خپرېدی به. نو په دې کې به خپله څو ورځې تېرېدې. نو یو خو تګ راتګ ګران و، سم ځان نه سو رسولی. د BBC خبریالان کم هم و او وخت ډېر لګېدی. بل موږ 10 کاله خپرونې کړي دي. معمولا هره مؤسسه کې په راډیو کې چې کله خپرونه کېږي ارشیف ساتي. تاسو اوریدونکو ته دا وایاست چې موږ څه ساتلي دي، څه مو نه دي ساتلي؟ دا پوښتنه اوریدونکو ډېر وخت کړې ده، د لیکونو د لارې هم یا چې موږ خپله چا سره مخامخ سوي. تاسو ته به یې حتما یاده کړي. دوی فکر کوي چې موږ هر څه لرو، هر څه چې موږ خپاره کړي دي په تېرو 30 کلونو کې، خو باید چې دوی خبر کړو چې موږ هر څه نه لرو. BBC هر شی نه دی ساتلی. یو خو دا دی چې ځای نسته یا د ځای لږوالی و، اوس هم دی. او هغه وخت خو ستاسو په یاد دی چې موږ هغه داسې غټ غټ ټیپونه وه لکه هغه کیسټ د PT چې دي، داسې د تناونه به پراته وه. نو هغه خو هر یوه ډېر ځای نیوی، ریلونه وه. نو هغه داسې و چې یوازې دا مهم شیان، مهم مرکې، مهم راپورونه یا د مهمو پیښو خبري رپورټونه به ساتل کېده. هغه ستا ځینې شیان ستا، خو هر شی نسته. یعنې که موږ د ساعتونو په حساب داسې وګڼو چې BBC 100 ساعته خپرونې لري په مجموع کې، که فرض کړو داسې، نو په دا 100 ساعتونو کې کېدای سي موږ 2 ساعته ولرو. یعنې ټوله خپرونه موږ نه ده ساتلې، هر څه چې موږ نشر کړي دي یوازې هغه مهم شیان ساتلي. لیکن د یادونې وړ ده چې مهم شیان لرو، ځینې مهم شیان لرو. خو بیا لکه مثال ځینې مهم مرکې دي، ډاکټر نجیب الله سره مرکې دي، د طالبانو د مشر ملا محمد عمر سره مرکې دي، د افغانستان د پخواني باچا محمد ظاهر شاه سره مرکې دي، یا ځینې مهمې پیښې وې لکه د شوروي اتحاد وتل یا د امریکایانو راتلل یا د طالبانو ځینو مشران قومندانانو سره مرکې یا د هغه وخت د حکومت ځینو رهبرانو سره، جهادي رهبرانو سره مرکې. یعنې داسې شیان سته، خو هر څه مو نه دي ساتلي. اعظمي صاحب که بیرته د تعلیمي پروګرامونو خبرې ته راسو، لکه مخکې چې تاسو یادونه وکړه چې موږ ادبي تعلیمي پروګرامونه وړاندې کړي، ساینسي او داسې نور پروګرامونه مو وړاندې کړي. که په دې اړه یو څه نور اوریدونکو ته وایاست؟ ادب مو یاد کړي. یعنې ډېر خلک وایي چې موږ خپله ژبه د BBC له لارې اصلاح کړه، یعنې د BBC څخه مو نوي ټکي زده کړه. ځکه BBC یو داسې ځای و چې د مختلفو سیمو خلک پکښې وه، د مختلفو سیمو څخه ټکي راوړي وه، هغه دلته سره یو ځای کېده، سره شریکېده. یا کله کله به داسې اړتیا پیښېده چې نوي ټکي به رامنځته سوه، د هغو ژباړه په کار وه. لکه یو 2 بېلګې زما په یاد دي، د یوتنیزیا، د خلک چې په ځینو لویدیځو هېوادونو کې دا یو شی سته چې د رغېدو امکان یې نه وي یا ډېر زاړه عمر ته ورسېږي، نو وایي چې زه غواړم خپل ځان مړ کړم یا نور ژوند نه غواړم. بیا ورځي ډاکټر ته، کلینیک ته، هغه یې د پیچکاري د لارې مړ کوي. په ځینو هېوادونو کې دا اجازه شته. نو دا دې ته وایي یوتنیزیا، یعنې په خپله خوښه ځان وژل. خو دا د خودکشي سره یا د ځان وژنې سره توپیر لري. یعنې که موږ ځان وژنه ورته ووایو، هغه خو هغه شی ده چې سړی ځینې پیښو کې چې موږ وینو چې چا ځان خپله وژلی. خو دا داسې دی چې په خپله خوښه یو سړی د خپلې کورنۍ غړي یې بیایي او مرسته ورسره کوي چې ځان ووژني، د تکلیف خلاص. دوی دا فکر کوي.
نو دې دپاره موږ ټکی نه درلودی پخوا بیا مو یو دور ته جوړ کړي چې اسانه مړینه ځکه په اسانه توګه سړی خپل ژوند د لاس ورکوي دا بلې خودکشي غوندې نه دي د ځان وژنې چې په ډېر تکلیف ځان ازړوي یا څنګه او یو بل سسټینبل ډیولپمنټ یو کانفرانس په ریو کې ریو ډي جنیرو کې سسټینبل ډیولپمنټ یو نوی مفهوم دی یو نوې مفکوره ده نو ځینو به ویل چې پایښت لرونکی یا باثباته یا ثبات لرونکی نو اخر هم داسې دعا وکړه چې ولا دې ته پایښتي ووایو پایښتي نو داسې نوي ټکي جوړېده خو ډېر کسان داسې دي چې د بي بي سي پښتو د اورېدو له کبله ژورنالستان سوي دي ځکه الهام زه چې کله په افغانستان کې مخکې د برطانیې ته راسم په کلي کې او د لوستو خلکو ترمنځ ژبې ډېر فرق لري لیکن کله چې زه بیرته وروسته له څو کلو لاړم یعنی د دغو رادیوګانو په سر کې بي بي سي یعنی خلکو له ژبې سره یعنی د کلي او د ښار ژبې سره یو شانته کړې وه دا ځینې خلک یعنی د ځینو سیمو په ژبه یا په لږ تر لږ په ځینو ټکو نه پوهېدل خو ټکي سره ګډ سوه که څه هم ځینې نیوکې کېږي دا ځینې نوي ټکي چې جوړ سوي دي خو زما فکر تر ټولو لویه ګټه یې دا وه چې د مختلفو سیمو ټکي سره راغله سره ګډ سوه وکارول سوه خلک ورسره بلد سوه او تعلیمي پروګرامونو خبره تاسې وکړه موږ ته ډېر لیکونه راغلي دي اوس هم راځي کله ناکله چې وایي ما د بي بي سي د اورېدو له کبله لیک لوست زده کوي ستاسو په یاد کریمي صاحب په کابل کې په 2006 کال کې زه راغلی وم تاسې هغه وخت د بي بي سي تعلیمي پروګرامونو پروژې د دفتر مسؤل واست یو انجلۍ خط راوړی و هغه 10 متره خط بالکل چې بیا ما راوړی لندن ته نو هغې انجلۍ اول د اوله پاڼه باندې لیکلې وه داسې پاڼې سره مشلولې وې چې داسې 10 متره کې هغې وویله چې ما په دې دومره خواري وګالله چې دا 10 متره خط مې ولیکي چې د بي بي سي د اورېدو له کبله ما لیک لوستی زده کړي بي بي سي زما سره مرسته وکړه بي بي سي زه وهڅولم نو تعلیمي پروګرامونو کې خو تاسو ښه به خبره یاست چې رول یې ډېر زیات دی بلې تاسو د تعلیمي پروګرامونو خبره وکړه البته موږ د نوي کور نوي ژوند لړۍ چې هغه د دغو پروګرامونو عمده او هغه په اصطلاح فلاګشپ پروګرام دی چې په دغه باندې ټول پروګرامونه یو ستوری دی د دې باندې راڅرخي که دومره البته دا به زما صلاحیت نه اخوا خبرې ځکه د دې پروګرام اصلي چلونکی شیراز الدین صدیقي دی ځکه هغه په دې برخه کې ډیر کار کړی او که زه یو یادونه وکړم چې مثلا په لومړي سر کې دوی غوښتل چې یوازې 100 ډرامې د نمونې په توګه ازمایشي دا وړاندې کړي او وروسته هغه نه دا کار بند کړي خو کله چې دوی دغه ډرامې لا نیمایي ته نه وې رسېدلې چې شهرت یې اوج ته ورسېده او له هرې خوا نه لیکونه راسر سو او هر چا دې ته غوږ نیو او بالاخره یعنې بالاخره نن سبا دغه پروګرامونه لړۍ اوس 2900 ته رسېدلې ده او لا هم اورېدونکي غواړي چې واوري لېوالتیا نه ده که مثلا یوازې ډرامه نه وه د ډرامې په شاوخوا کې مثلا د روغتیا پروګرام و زه به یو مثال درکړم موږ د روغتیا پروګرام له دې ځای خپراوه موږ ته یو لیک راغی په دې لیک کې یو چا لیکلي و چې ډېره مننه بي بي سي له تاسو نه موږ د ستاسو د روغتیا پروګرام اورېده او د دغه پروګرام ستاسو د توبرکلوز یا سل په رابطه باندې خبرې کړې وې ما د تاسو خبرو ته غوږ ونیو ستاسو سپارښتنې مې په نظر کې ونیولې زما لور په د توبرکلوز په ناروغۍ باندې اخته وه هغه اوس ښه سوې ده حتی دا ویلې چې زه اوس حاضر یم ستاسو ته یې درکړم بله خبره دا ده چې اوس نن سبا تعلیمي پروګرامونه البته نورې خبرې به کیدای شي شیراز الدین صدیقي پخپله وکړي خو زه د 2006 کلو کې هلته د یو کال لپاره وم البته د اسماعیل میاخیل چې همداسې اوس ما ته تصویر اخلي د په تخنیکي مرسته باندې او د شیراز الدین په تشویق باندې موږ وکولی شو چې یوه پاڼه انټرنیټي پاڼه تعلیمي پاڼه دا پرانیزو ناظر.com اوس ناظر.com باندې دوی ټولې خپرونې راځي هم په غږ کې راځي هم په لیکنه کې راځي که څوک سواد نه لري غوږ ورته نیسي که څوک سواد لري دواړه ګوري هم یې نوشته ګوري او هم یې غږ اوري او که څوک وخت نه لري په راډیو کې اورېدلی نه سي په انټرنیټ کې اورېدلی سي ډرامې سته تعلیمي پروګرامونه او نن سبا خو اکثرا انټرنیټ د افغانستان ډېرو ښوونځیو ته مخه کړې ده په ښوونځیو کې د دغه ناظر.com له لارې نه ډېر معلومات خلک راغونډوي او اخلي نو اعظمي صاحب ډېره مننه ډېر په زړه پورې معلومات او امید ده چې اورېدونکو هم د هغو یاد مو تازه کړی وي د تېرو 10 کلونو بس زموږ کار خو هم دا دی لکه اورېدونکي چې خبر دي زموږ د ټولو چې اورېدونکي هم خبر کړو هغه څه چې موږ ته معلوم دي هغه څه چې موږ په پوهېږو هغه د دوی سره شریک کړو چې
ټولنه پر مخ لاړه شي. ډیره مننه. جوړه شي.